الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنهم ينظر بنور الله. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشهادت دی خفنیم فشهادت دی خفنیم خفپدیم چه دی بن شدی دنونا. په مجلس کې ناست حاضرین په اخلاص او محبت سره درود شریف ولولئ. په مجلس کې ناست ډېر قابل قدر په موږ او تاسې باندې ډېر ګران پیر طریقت رهبر شریعت منبع الفیوض والبرکات قدوة السالکین مخدوم زادہ جناب قاری صاحب مبارک، دیگر ورسرنا صاحب زادگان پا مجلس کے ناس دیر قابل قدر علماء کرام مشایخ عظام مداحین حضرات دلر و نزدین راتنکو غیرتی و غیور مسلمانان رونو، خصوصاً بالخصوص دا دی پاکو شہیدانو دا کورنائی دا اشخاصو پا اجازت باندی تاسو ټول الحمدللہ دا سبعینا دا دی دو شہیدانو مبارکانو پا یاد کی چکم مجلس جوڑ شوے دے آگئی کے شرکت دا پارا پا دینیت باندی حاضر شوی ہے چمونگا دا شہید شیخ الاسلام المحقق النابغہ غلام حضرت غلام شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اوصاف ورو داغوی کرامات ورو داغوی نظر ورو مشایخ و مشران ناستی و سو علماء پا گن تعداد باندے بیانو کو دا ثواب پنیت باندے یو دو خبری بستا سوڑان دے خودل غوڑم. یو دا چی دا شہید شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ او دا خواجہ سے مبارک دا وجود دا چا دا توجہ او دا چا دا مجلس او دا صحبت او دا ناس تی برکت او مظہرو او دیم حقا مشن و تحریک جناب غصب رحمت اللہ علیہ دا کم سیز دا پارا پخپل زان باندی دا دمرا مرمی برداشت کے آخر سم مقصد او غرض ہو اغبتا سو توڑان دے کم زکا دا عرص مقصد دا سمر خلق چرا ٹولی گی دا دوی ورسر محبت ہوئی او محبت آغا چا سروی چی سوک دا چا بنقش قدم باندت للغوڑی اغور تیو پاک و صاف انسان خاری یقین انتاسو چی راجم شوی استاسو شیخ سے مبارک سرا دا محبت دا یو غٹ علامه دا چی دا گرد و نوا مختلف علاقونا تاسو
زمون د فقیرانو په معمولی دعوت یا په یو اشتهار باندې لیزه تر یو ځای شو ما د بعضې خلکو د زبان نه دا واورېده چې د شیخ سے مبارک منم ډېر غټ انسان دی ډېر علم لري خو کاشکې چې د اخندزاده سیف الرحمن پیر ارچي خراساني رحمت الله علیه مرید نه وی نو موږ به په دې زړه کې ځای کړی موږ داسې د خلکو نه الفاظ واورو چې هغوی دا وایي چې د شیخ سے مبارک نسبت د مبارک صاحب نه کټ شوی یا دغه وایي چې دا یو عیب و هغه کم وصف چې د وصف د برکت الله پاک غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه د نابغه په مقام باندې فائز کو کنن ما تا دغه په یاد کې رايوځي نن چې دا دومره جمع غفیر د افغانستان او د پاکستان د علما رايوځي دي په یو مجلس کې عوام دي خواص دي او د دې شیخ په یاد کې رايوځي دي دا شیخ د هغه ارچي ځوان د مبارک صاحب رحمت الله علیه د توجه برکت وکړي دا تانم غلط ده دا الزام غلط دی سید محمد رحیمی صاحب ناست دی عربان 2013 مناظره کورس کې ورته چا چټ ورکړو وای چا ویلي دي چې ته د مبارک صاحب رحمت الله علیه مریدینو د انکار کړی دی شیخ صاحب مبارک پتندې کې گونج راځي او د غصې په انداز د هغې جواب ورکوي چې کله وحاشا زه که نن په دې ځای باندې ناست یم زما محبین دي متعلقین دي او ما له الله دا مقام راکړی دی نو دا د ارچي د ځوان برکت دی ګورې 43-21 गाड़ी چا دا لاره بند کړې ده 43-21 نمبر गाड़ी نو یا ساتي موږ ټول د مبارک صاحب د رحمت الله علیه د چمنستان د ګلانو په یاد کې رايوځي شوی یو هغه پیر ارچي خراساني چې بعد کې درته ویل چې د هغې مبارکو د نابغه صاحب یو تحریک هغه کار چې مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه شروع د خوارجو د علیزې شل کاله او څلوېښت کاله به خلک لاړه تحفې به یې ورکړه لاسونه به یې ورته خپل کړه د دې ولې خلافت سند نه ورکولو چې هسې نه دې مریدان ونیسي او بیا زما ستاني دا لنګر بند شي واحد ګورئ تاسو وګورئ چې د لوی ځوان مبارک قطب الاقطاب قطب دوران حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په دې پرفتن زمانه کې یاد تازه کو چې هغه خوارج عادات هغه فیوزات او برکات چې د لوی ځوان مبارک په سینه کې الله یې ښودي د هغه په مجلس کې ښکاره کېده والله العظیم هغه بهترین انوارات په زرګونو او لکو خلکو ته مبارک صاحب رحمت الله علیه په یو توجه باندې متفق داسې به نه کوئ چې سیفیت زموږ نسبت نه دی موږ بعضې حضرات وینو هغه یو بل تنظیم ته لاس ورکوي نه زما سیفي او غټ تنظیم دی زما سیفي او غټ نسبت دی موږ ولې په دې باندې شرم وکړو بعضې داسې ملیان ویني یو ځای ته لاړ شي پټکې به په درست کړي ولې یاره دلته د مبارک صاحب مخالف خلک دي زه نه غواړم مخالفت زیات شي موږ داسې نه کوو موږ به د مبارک صاحب رحمت الله علیه په دې ناز د دوی په نسبت باندې فخر کوو موږ چې هر چېرته وي سر مو چوپ ساتو چې موږ د هغه غیرتي پیر مریدان یو چې چا په دې زمانه کې هغه زوړ یې اندازه کړو او د فرقو باطلاو خلاف د خپل ځان او د بچو قرباني ورکړه خلکو ته یې ښکاره کړه چې دا قید الجهاد د دین د خدمت به څنګه تاسو کوئ موږ په هغه نسبت باندې کمې نه کوو موږ پرې فخر کوو الحمدلله داسې پیر نه مخکې پیدا شوی نه به بیا پیدا شي اوس دا چې د شهید شیخ الاسلام او د خواجه صاحب مبارک موجود و همدغه ځای کې خواجه صاحب مبارک سره ناست و ما ته وایي چې د شیخ صاحب مبارک غوندې ولیان خو ډېر دي خو دا چې الله وله محبوبیت ورکړی دی الله تقوا ورکړې ده الله جوهر علم ورکړی دی او نابغه غوندې عظیم لقب ملو دی وایي دا د مبارک صاحب رحمت الله علیه د زبان مبارک گفت دی ګورئ نو دې نه مخکې چې بل چا سره مینه ساتئ نو چې دا څومره دا سپین پټکي وینئ دا سلسلې فیوزات او انوارات وینئ ناخوانان علما مفسرین محدثین والله چې شیخ صاحب عام انسان نو که موږ د تفسیر میدان ته لاړ شو د امام رازیه دې تازه کړو که موږ د سنت اتباع ته لاړ شو عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یاد یې تازه کړو که موږ د علم کلام میدان ته لاړ شو امام رازیه دې تازه کړو که موږ د فقه میدان ته لاړ شو د قاضي ابو یوسف یاد یې تازه کړو چې هر میدان کې چاخواري کړي الله په دې زمانه کې
مسایلو تجدید وشي دی د خدمت دپاره پیدا کړی خو ډېرو خلکو د هغه شان ونه پېژندو اوس که زه د مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه په شان شروع شم ځان ته باب دی که د شهید شیخ الاسلام رحمت الله تعالی علیه په یاد شروع شم ځان ته باب دی خواجه صاحب مبارک ځان ته یو بهترین تقوا او نمونه او دارنګ کشفي انسان هغه ځان ته باب دی خو دومره به درته ووایم چې د عرس او د یو ډلې او د جلسې مقصد د هغه شیخ په طریقو باندې تللی یو سړی وایي زما مبارک صاحب رحمت الله علیه سره مینه ده هغه اهل زیغو سره تعلق ساتي یو سړی وایي زما مبارک صاحب سره مینه ده پټکې نه په سره شرم پکې کوي یو سړی وایي زما مبارک صاحب رحمت الله علیه سره مینه ده د هغه اولاد ته سپک ګوري دا خو مینه نه شو یو سړی وایي زما شهید شیخ الاسلام سره ډېره مینه ده د هغه په نقش قدم نه ځي د هغه اقوالو ته خطا وایي غلط ورته وایي دا خو مینه نه شو ډېر خلک اوس اوچت شو وایي شیخ صاحب دا خبره غلطه کړې دا غلطه کړې ما ورته دا ځوان په غونډ خیبر پښتونخوا کې ګرځي که چېرته نر ځوان داسې وي چې نن د مبارک صاحب رحمت الله علیه په ذات باندې د هغوی مجلس کې په یو کار باندې یا د شهید شیخ الاسلام په نظر باندې اعتراض لري دا فقیر به جواب کوي انشاءالله که ومې نه کوو نو د بل سزا زما سره مبارک صاحب ته عام انسان نو ګورئ څنګه چې دا پیران صاحبان بعضې تاسو ګورئ یا معرفي کوي درته بعضې خلک مبارک صاحب رحمت الله علیه یا نابغه صاحب رحمت الله علیه او دا نابغه صاحب سره د مبارک صاحب دا ذکر ولې یو ځای کو تاسو وایئ چې عرس خو د شیخ صاحب دی ما درته اعتراض د پکولو که یو سړی وایي چې زه د شیخ صاحب ذات منم نو د ده ذات سره به طریقه اولا به د مبارک صاحب تقوا او ذات باندې ګوري خو زموږ مقصد د دوی په طریقو تللی یو سړی چې د دوی په نقش قدم نه ځي دا خو مینه نه شوه د دوی نقش قدم څو د دوی نقش قدم تاریخ په باڼه کې پروت دی مبارک صاحب رحمت الله علیه چې هغه چمنستان چې څومره کلونو کې آباد کړی څومره مینه محبت باندې د عربو د عجمو د ایران د یو ځای بل ځای مشایخ او صوفیان به راتله هغه چې په سر کې به یې ښکر لرلو هغه به وایي چې زه د چا توجه نه منم هغه به وایي مخ په ځمکه پیر نه منم هغه علما به راله او د مبارک صاحب رحمت الله علیه په خپو کې به یې په باڼه کې سر کېښود هغه باڼې چمنستان ولې وران شو هغه ځکه وران شو چې په هغې باندې د خوارجو زورو که چېرې مبارک صاحب د پیسو والا پیر وي یا هغه د همت بېللو والا یا د دې زمانې بعضې نامنهادو پیرانو غوندې پیر وي مبارک صاحب ورسره صلح کړې وه ولې دومره شهیدان ورکړه نه مبارک صاحب رحمت الله علیه هغه متوکلینو اولیاو کې وو هغه به فرمایل چې دا ټول کائنات دې زما په خلاف شي لیکن زه به د عقاید و جهان د دین خدمت پرې نه درګورم استاسو نه تپوس کوم دا دومره قربانیانې چې د مبارک صاحب رحمت الله علیه بچی هم شهید شو په هغه ځای کې دغه چې د جمعې په ورځ په 19 اګست باندې دا خرافات په ځمکه په موږ باندې قیامت راغو او په ویلو کې لږ پټه ځوانان چې د چا په راتلو په مجلس ښایسته کېدو د چا په وینا به زور د نورانیت د دین خوځېدو هغه چې موږ ته په ویلو لږ پټ پرېوته دا چا د نسل یهودي خواخونه آباد ته نور علي نصراني خواخونه آباد ته نور علي باڼه خواخونه آباد باڼه خو یهودیانو نصرانیانو نه ورانه کړی زه صرف یو پیغام پرېږدم چې څوک دعویدار د مبارک صاحب رحمت الله علیه یا د شیخ صاحب د محبت دي هغوی به اهلسنه والجماع لاره یې نیغه پریغه کابل کوي هغوی به مذهب حنفي نه یو انچ مخوا دې خوا نه ځي دې دواړو په مذهب حنفیت باندې عمر تېر کړی دی دعویدار نن ډېر دي خو دعوې بې ځایه خوند نه کوي لهذا موږ تاسو ټولو ته څومره علماو چې بیانات وکړو نو د دې عرس او د دې جمعورۍ مقصد دا دی چې د شیخ صاحب مبارک نظر یا د مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه نظر ټینګ کړي او بل دا چې د اهل زیغو په خلاف تحریکونه وچلوئ موږ هغه خلک یو چې موږ را میدان ته شو د مقابلې خلک هم نشته نه موږ بغاوت اراده نه کوو موږ د بغاوت څوک نه کوو موږ به هغه چا سره جنګ کوو چې څوک زموږ په عقیدې خلاف ودرېږي موږ به هغه چا ته سینه راوباسو چې څوک د امام الائمه فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په خلاف باندې ودرېږي دا تحریک به موږ تر کومې ژوندي چلو به د شیخ صاحب مبارک وویني او د مبارک صاحب رحمت الله علیه هغه د راځې په ځای قربانیانې موږ ته دا سبق راکوي چې بچو تر کومې ژوندي یئ نو د اهلسنه والجماع او مذهب حنفیت باندې برابر ودرېږئ ما طالبانو ته درس کې ویلي یو نفر نه دوه نفر نه والله که ټول سرحد مې خلاف شي د مبارک صاحب غوندې پیر نه منم د شیخ صاحب غوندې استاد او شیخ نه منم او د دوی په نظر که مې زندان ته اچوي که شهیدګري راکوي خو د دوی نظر نه به یو انچه خوا دې خوا نه موږ موندلي دي چې دا کامیاب خلک دي
نن خلق راضي د مبارک صاحب رحمت الله علیه او د شیخ صاحب په ذات اعتراض کوي د مبارک صاحب غوندې پیر قاري صاحب مبارک تشریف فرمانه مبارک صاحب رحمت الله علیه په دومره احتیاط نور خو پرېږده چې کله به یې چارندام کولو نو چاردام ته که تاسو کتلي دا هوټل والا یو کپړه ځوړندی کپړې مې ګنډلی شي مبارک صاحب رحمت الله علیه هغه قول د امامونه باندې عمل کړو چې ما مستعمل نجس یو قول د امامونه دا دی مبارک صاحب رحمت الله علیه به د هغې نه ځان ساتلو څوک دې ساتي مبارک صاحب رحمت الله علیه به فرمې چرګوډۍ نه خوړو زه ورته خو بدي دی یو ټیم خورو هر سړی خوري معزز و مقصد مې دا چې یو سړی وایي د هغه په نقش قدم ځم نو په خوله باندې نه په حقیقت کې لکه باچا صاحب مبارک تاسو ته وي هغه چې دا اشاره وکړه چې موږ نه دیوبندیان یو نه بریلویان یو دی ولې درته وکړه نه د دې خبرو موږ ضرورت ګڼو ځکه یې درته وکړه چې هره زمانه کې داسې خلک راوتلي چې هغه د دین په خلاف نوم بدلوي معتزله راوته اصحاب العدل والتوحید مسما شو په مختلفو نومونه لکه دې زمانه کې د ثوابۍ ولا په پنځپیریت مسما دي ډېر شقایق ما د الفرق بین الفرق التفسیر فی الدین وغیره راټولې کړي دي چې پنځپیریان د دې زمانې دا معتزله دي داسې خلک راوتلي نامې بدلوي مبارک صاحب رحمت الله علیه ولې سیاست کې لاس نه لرلو مبارک صاحب یا شیخ صاحب ولې دې ډلو کې مشارکت یا دې کې شرکت نه کولو هغوی ته پته وه چې دا روزي په یو نوم باندې او وروستی مقصد بل شی دی د دوی تر شا د یهودو نصرانیانو لاسونه دي یو تنظیم ته پاکستان کې مه خوشحالېږئ افغانستان کې مه خوشحالېږئ یو څیز نسبت یاد نه باسئ موږ مسلمانان یو محمدیان یو عقیده مو اهلسنه والجماعه ده بل نوم ورسره نه ټچ کوو نه به ټچ کړو نه منلی دی او موږ په فرعي مسایلو کې د امام الائمه فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مقلدین الله پاک دې موږ ټول د شهید شیخ الاسلام او د مبارک صاحب رحمت الله علیه په نقش قدم باندې روان کی زه طالبانو ته چې نه پوهیږي چې په کومه لاړ شو نو د مبارک صاحب رحمت الله تعالی علیه لمن پرې نه دی نه پوهیږئ عقاید او شریعت میدان کې چرته لاړ شو د شهید شیخ الاسلام لاره مو پرېږدئ رب ذوالجلال دې دا څو خبرې د قاري صاحب مبارک وړاندې یقینا الله دې نه کړي چې دا بې ادبۍ کې حساب شي دوی نه عفو غواړم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین